د 4 کال پر د مور پلار دا سوچ و چې د دوی کشنی ګونګی دی. 4 کاله بعد چې دا کشنی د خولې څخه خبره راویسته نو مور پلار ته دا علم وسو چې د دوی کشنی کیدی سي، لیکن بیا هم د دا کشنی دپاره به مور پلار همیشه په فکر کې و. نن دنیا دی د البرټ آینسټاین په نامه باندې پیژني. د 11 کالو په عمر کې دی د سکول د ټیم څخه په دې وجه راویستی ولې د ده قد کم و. دی په داسې بیماري کې مبتلا و چې په هغه کې د کشني قد ودرېږي. په ټیم کې موجود د ټولو کشنیانو څخه د ده قد کم و. معاشرې هم د ده پر قد باندې مذاق کاوی، لیکن دنیا نن د مشهور فوټبالر لیونل میسی په نامه باندې پیژني. استاد دی د سکول څخه په دې وجه باندې راویستی چې د ده ذهن کوره دی. دی په ژوند کې یو شی هم نسي جوړېدی او بعد کې دا سړي نه صرف بلب ایجاد کړي بلکې 1000 څخه زیات الکترونیک شیان ایجاد کړو او نن ګره دنیا دی د توماس ایډیسن په نامه باندې پیژني. د اخبار د نوکرۍ سره دی په دې راویستی چې ده ته ویلي چې په تا کې یو تخلیقي صلاحیت نسته او ستا سره یوه هم اوریجنل آیډیا نسته. اور بعد کې دغه سړی د والټ ډیزني په نامه باندې مشهوره سو او دنیا ته د میکی ماوس په نامه باندې یو بې مثال کردار ورکړي. د 13 کالو په عمر کې دی په ډیر نازک حالات کې و او دی یې کړ پرېږداوی او هغه کمپنۍ چې ده په خپل لاس جوړه کړې وه دغسې دی پیس واخیستی او بعد کې د دنیا ته د ټچ سکرین ټکنالوژي ورکه او د اپل کمپنۍ د فاونډر په نامه باندې مشهوره سو. نن دنیا دی د سټیو جابز په نامه باندې پیژني. دی د ټویټا کمپنۍ ته ولاړی د اټوم موبایل انجینیر دپاره اپلای کړی وه. انټرویو یې ورکړه لیکن ناکامه سو. بیا لږ ټیم بعد د خپله کمپنۍ د هونډا په نامه باندې خلاصه کړه. نو ګرانو کتونکو که تاسو چېرته په خپل ژوند کې ناکامه سوي نه یاست نو تاسو د خپل ژوند څه یو شی هم نه دی زده کړی، ولې ناکامي د کامیابۍ دپاره سیړیانې وي. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا ویډیو ډیر خوند درکړي. که تاسو نور دا رقم مزیدار ویډیوز غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې په نشان باندې هم کلیک کړئ او موږ ته په کمنټ سیکشن کې دا راوښیاست چې تاسو ته څه رقم ویډیوز خوند درکوي.